وروستیو ورښتونو که څه هم د تیرو څو کلونو وچکالي پای ته ورسوله، خو د میدان وردګ ولایت په ډیری سیمو کې ګڼې کورنۍ ځاني او مالي زیانمنې کړې. یاد کسان د اسلامي امارت له بیړنیو مرستو د مننې ترڅنګ د کورونو د رغولو غوښتنه کوي. د بارانو د مونږه 3 کوټې راورانې کړې، چتونه یې وغورځول، بیخي ګډې وډې سوي. بیا د کلیوال راغله، کوم شی چې مثال لکه اوړه و شی چې ګډوډ سوي وو خاورو سره و، شیان بعضې چیت راوخاته، مثال دیګي و کپړي و شی، بعضې شیان بیخي له بینه تللي وو. داسې چې داسې همکاري وکوی چې کومه کوټه جوړه کړی سي، دغه غوښتنه خو میدان کمک ها خو برای ما تشکر میکنیم از این کمک ها، انشالله خیر کفایت میکنه تا یک وقتی را. خود در آینده ما خواهش و تقاضای ما این است که خانه ما که ویران شده واس طاقت از این ندارم که او را مثلا ما دستک بخرم، گادر بخرم، جور کنم، همون تو ویران مانده و ما فعلا در خانه کسی دیگه حالی میشیدیم. خواستای ما است که برای ما خانه ما را امور جور میکنه دیگه، یا دیگه جای برای ما خانه جور میکنه در زمین خود ما. د دغه ولایت د پیښو سره مبارزه امادګۍ ریاست د نورو مرستو ترڅنګ د کورونو د رغونې ډاډ ورکوي او تازه یاد ریاست د همکارو مؤسسو سره په همغږۍ له 940 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې هرې کورنۍ ته یې د شاوخوا 50,000 افغانۍ په ارزښت توکي وویشل. ټولې د ولایت په سطح باندې نن چې ورته توزیع کېږي دا 940 کورنۍ دي او د دوی ته چې دغه مواد ورکول کېږي. نن دا تقریبا د 50 الی 80,000 افغانۍ په مابین کې دغه مرسته له دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بدل کې کېږي چې په دې کې خیمې هم شامل دي. د میدان وردګ ولایت پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست مسؤلین وایي له زیانمنو سره یې له دې وړاندې هم مرستې کړې او په راتلونکي کې هم د نقدي خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو ډاډ ورکوي.